blood vessels ته وګورئ. blood vessels څه ته وایي؟ موږ چې دا ټیوبز دي، ټیوبز کوم چې زموږ په بوډي کې بلډ چې کومه دی د یو ځای نه بل ځای ته موف کوي. په باډي کې څه کوي؟ بلډ چې کومه دی دا ټرانسپورټ کوي. په دې کې د بلډ موومنټ کېږي. بلډ چې کومه دی دا ټرانسپورټ کوي انساید دی باډي. بلډ ویسلز مونږه دا بلډ ویسلز چې کومه دي په درې قسمه بلډ ویسلز کې ډیوایډ کړي دي. یو ته مونږ آرټریز ویلي دي، ARTERIES آرټریز هم ورته ویلي دي، آرټریز. یو ته مونږ کیپیلریز ویلي دي، کیپیلریز او یو ته مونږ وینز ویلي دي، وینز. اوس دلته وګورئ آرټریز لفظ هم چې کله لیدو نو مونږ وو چې دا زمونږ بلډ چې کومه دی بلډ ټوورډ هارټ کیری کوي. ټوورډ هارټ کیری کوي. او وینز لفظ هم چې کله لیدو نو مونږ وو چې دا بلډ چې کومه دی اوے فرام هارټ کیری کوي، اوے فرام هارټ ټرانسپورټ کوي. چې یو درته دا خبره یادي، نور د درته هیڅ هم نه یاد. ابوبکر که زه درنه تپوس وکړمه چې آرټریز څه شی دي، ته به جواب مال راکې چې دا د بلډ هغه ټیوبز دي، دا د بلډ هغه ویسلز دي، دا د بلډ هغه رګونه دي کوم چې د زړه نه اینه وړي. خبره ختم. که زه ستا نه تپوس کوم چې وینز، ته به وایې چې یاره دا رګونه دي. خو څه رګونه دي؟ د اینې. او کوم قسم رګونه دي؟ دا زړه ته اینه راوړي. خبره ختم. زړه ته چې اینه راوړي څه شی وایي؟ وینز. او د زړه نه چې اینه وړي څه وایي؟ آرټریز. بس ته به څه ویل که ابوذره؟ آرټري به څه د زړه نه به اینه وړي او وین به څه؟ خبره ختم. کیپیلریز څه دي؟ دا به مونږ وو چې دا کیپیلریز چې کومه دي دا سمالسټ بلډ ویسلز دي. دا څه دي؟ سمالسټ blood vessels دي which is present between arteries and veins. د وینز او د آرټري په منځ کې چې کوم سمالسټ بلډ ویسلز دي د موږ نوم کیپیلري ورکړی. دا انتهایي ډېر واړی 1 ملي میټر تقریبا د دې لینث یا د 1 ملي میټر نه هم کم وي. less than 1 ملي میټر، 1 ملي میټر یا less than 1 ملي میټر، دا دومره کمی. خو دا زمونږ په باډۍ کې دومره ډېر زیات سیوا الله تعالی جوړ کړي که موږ دا ټول رو باسو، دا د یو بل سره سې جاین او ریجاین کړو، دې دا سرونه یو بل سره سې ولګو نو دا به 50,000 مایلز چې کومه دي دومره به دا وغځي. 50,000 50,000 میله به دا ورسي. دلته اوس وګورئ دا لیکل مه کوئ، لیکل فول بند. دلته وګورئ زما مړه شم که تاسو دلته لیکل کوئ. لیکل کتاب کې هر یو شی شته. آرټریز ما تاسو ته وویل چې دا به څه کوي؟ د هارټ نه بلډ وړي. وینز څه کوي؟ هارټ ته بلډ راوړي. اوس یو خبره په دې کې یاد ساتئ، آل آرټریز چې کومه دي، آل آرټریز carry oxygenated blood from heart toward different areas خو except pulmonary and یو مې راته بل وڅه ویلی pulmonary and umbilical یا umbilical arteries. دا دواړه څه کوي؟ دا ډي اکسیجنیټډ بلډ وړي. ډي اکسیجنیټډ. نو چې دا دوه خبرې درته یادي. که په وین کې درته زه ووامه نو په وینز کې چې تاسو ته دا خبره یادوي چې آل وینز کیری ډي اکسیجنیټډ بلډ، ډي اکسیجنیټډ بلډ. خو ایکسپټ درته د پریډ باندې ولیکم، ایکسپټ کم pulmonary and
umbilical umbilic umbilical vein چې دا کوم وړي زمونږ څه دا oxygenated وړي. دوه خبرې به یاد ساتئ ښه. وینس څه شی دي چې زړه ته اینه راوړي. آرټریز څه شي چې د زړه نه اینه وړي. آرټریز به کومه اینه وړي؟ ټول آرټریز به اکسیجنیټډ بلډ وړي، خو د دوو نه علاوه پلمونري اینډ امبلیکل. او وینز به ټول څه وړي؟ ډي اکسیجنیټډ، خو ایکسپټ پلمونري وینز. اوس دلته وګورئ فار ایگزامپل دلته وګورئ دا زمونږ څه آرټري دی، دا آرټري دی. دا آرټري چې کله ټیشو لیول ته ورسي فار ایگزامپل دا زمونږ څه یو ټیشو لیول دی، دا ټیشو دی. په دې کې ډفرنٹ ټایپ اف سیل دی. دا دوی ته ورسي نو دا په سمال سمال برانچز کې ډیوایډ شي. دا زمونږ څه ډیوایډ شي په سمال سمال برانچز کې. په دې کې ډیوایډ شي. دا چې کله ډیوایډ اینډ ری ډیوایډ شي سمال سمال برانچز جوړ کړي. دا سمال سمال برانچز دا په دې بل سایډ باندې واپس ری کمباین کیږي. دا راشي داسې په دې طریقه باندې دا څه شي دا کمباین شي او څه شی جوړ کړي وینیول جوړ کړي. اوس وګورئ دا د دې سایډ نه په کوم ځای کې هم چې تاسو په باړۍ کې چک کوئ، په کوم ځای کې هم په باړۍ کې چک کوئ نو ستاسو به دا سیسټم په دې طریقه وي. د دې سیټ نه به آرټریز راځي، آرټریز دا به ډیوایډ کیږي اینډ ری ډیوایډ کیږي. دا آرټریز ډیوایډ شي په څه کې؟ دا زمونږ په آرټریول کې ډیوایډ شي. ها په دې آرټریز کې هم درته به وایم چې څو قسم دي آرټریولز، او بیا په میټا آرټریولز کې ډیوایډ شي، میټا آرټریولز کې. او میټا آرټریولز نه دا بیا په کیپیلریز کې ډیوایډ شي. کیپیلریز دا چې ما تاسو ته کوم جوړ کړو په دې کیپیلری دا په دې ټیشو کې نو زمونږ سره دا د دې ځینواله دا زمونږ سره کیپیلریز دي. دا څه شی دي؟ کیپیلریز دي. او دا چې کوم ما تاسو ته جوړ کړو نو دا وینیول جوړ کړي، وینلټس جوړ کړي، وینیول جوړ کړي، سمالر سایز لارجر، او بیا زمونږ سره وینا کې واته. نو تاسو ویلی شئ چې دا زمونږ سره وینز دي، وینز. نو مطلب دا دی چې آرټریز بلډ راوړي. آرټریز څه کوي؟ دا بلډ راوړي. او وینز چې کومه دي دا بلډ وړي د ټیشو نه. په هر ځای کې په باډۍ کې آرټریز سایډ نه بلډ راځي او د وینې سایډ باندې تیوزي. یو خبر ورسره دلته بله یاد ساتئ، دلته پریشر های، دلته چې پریشر های نو د دې هایر پریشر د وجې نه دلته پلازما چې کومه ده هغه اوزیز آوټ کیږي، او دلته چې کومه پلازما وځي هغه بیرته واپس په دې اینډ باندې ننوځي. دلته چې کومه پلازما وځي، کومه پلازما، نو په هغې کې به ستاسو سره اکسیجن وي، په هغې کې به میډیسن وي، په هغې کې به هارمونز وي، په هغې کې به نیوټرینټس وي. دا ټول شیونه دلته دې ته ورکړي. او دلته په دې ځای کې چې کله دا واپس ځي نو دا کاربن ډای اکساید او ویسټ میټیریل چې کوم دي دا واپس داسې وړي. او په دې طریقه زمونږ سره دا څه کېږي؟ دا دلته راځي او دې ځای ته راکېږي. دا اکسیجن، میډیسنز، نیوټریشنز، هارمونز، ډفرنټ شیان دا څه کوي؟ دا ډیلیور کوي. اوس دلته وګورئ زه تاسو ته د دې آرټریز، د دې کیپیلریز او د دې وین سټرکچر جوړوم چې الله تعالی دا څنګه دغه کړي دي. سیده نو سټرکچر اف د دې درته جوړوم چې په کومه طریقه زمونږ سره دی. یاد ساتئ که زه تاسو ته د آرټري سټرکچر جوړ کړم، که د وین جوړ کړم، او که د هارټ وي نو دا به د 3 لیر نه جوړي. د څونه به جوړي؟ یو به انر لیر، یو به میډل لیر، یو به اوټري. انر لیر ته موږ انټیما او ټیونیکا انټیما، میډل ته موږ ټیونیکا میډیا او اوټر ته موږ ټیونیکا ایډوانټیشیا اوس یې درته جوړوم. او د هارټ سټرکچر به هم درته جوړوم چې په هارټ کې د موږ سره دننه دا کم دغه دي. صحیح ده؟ نو دا ځای به دې ته زه ورانوم. صحیح ده؟